خان کاکا یوه ټاپه ده وایي راشه اوسېږه پکې زار شه درنه دا د غیرت په دوړو خړ دی که نو هغه د ټولې پښتونخوا خوښه ده خو باجوړ خو باجوړ دی دا علاقه ستاسو باشندهی علاقه وه دا زمونږ نیکهیي علاقه ده وروره دلته مونږ تقریبا ژوند کلی دی السلام علیکم زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګرو سبحان الله راغلی ستو د مامون د ښکلا چې نوم یې د ډبرو دا راته ووایي چې د دې ځای ښکلا په باجوړ کې څومره مشهوره ده دا یاره ډېره ښایسته ښکلا ده دې ته وایي د ډبر چې کومه دی غر او د دې نوم دی خزا ډېر ښایسته ځای دی او موږ ویل نن راځو د جمعې ورځ د ملګري د چکر به ولګوو نو انجای به وکړو پورته به هم ځو علاقه به د باندې وینو ډېره ډېره مننه هغه د خان کاکا یوه ټاپه ده وایي راشه اوسېږه پکې زار شه درنه دا د غیرت په دوړو خړ دی که نو هغه د ټولې پښتونخوا خوښه ده خو باجوړ خو باجوړ دی که نو ملګرو تاسو زموږ سره اوسئ موږ به تاسو ته د باجوړ چې کومه ښایسته ښکلا ده چې د ډېر جدا جدا ځایونو د بار علاقو نه ولا خلک چکرونه راځي نو موږ به تاسو ته هغه ټول ښیو دلته کوم چې د باجوړ مشهوره میوه ده کوری ورته وایي هغه هم په دې غره کې موجود دی موږ سره اوسئ هغه کوري ویډیوګانې به هم په تاسو باندې ګورو د خپلو خوږو یارانو سره زموږ سره اوسئ چېرته مه ځئ کتونکو تاسو وینئ چې دا د باجوړ د خپله چې کوم میوه ده کوری دی دا زموږ ښکلي ګلاب ماشومان دي دوی دې پورته غره ته ختي په کورو پسې ختي دا لوښي ولاړه کړي دي ماشاءالله ډېر محنت یې کړی دی او پورته ختي کوري راوړي دي نو دوی نه هم یو څو اوسونه کوو خالد نه تاسو جيبه دا راته وایي که نه چې تاسو د دې غرونو چې کوم کوزه کوئ ستاسو هلته کورونه دي او دلته تاسو په څومره ټیم کې ختي وایي څومره ټیم وشو چې لکه روان شوي هلته ورسېدلی یم 9 بجې باندې ختي 9 بجې باندې کور نه په 9 بجې روان شوي او هلته ورسېدلی دی هلته په څه ټایم ورسېدی 9 بجې 9 بجې 2 ګنټې مزل هم په غره کې وکړو او دا کوري مو کړلو ډېر محنت یې کړی پورته ختي 2 ګنټې مزل یې په غره کې کړی او کوري کړي دي ډمبله کړې ده
شازیب صاحب وخت درته سلامونه کوم. وعلیکم سلام. زه د عمر خان زهري دی. طلحه قاري صاحب دی را سره. طلحه قاري صاحب دا د ناستې موبایل کې سر ښکته کړی دی. مراد دی را سره. ابوبکر صدیق صاحب دی را سره. راحت قاري صاحب دی را سره. نو دا درته و چې دا علاقه ستاسو باشنده علاقه وه؟ دا زمونږ نیکایي علاقه ده وروره. دلته مونږ تقریبا ژوند کلی دی. وړوکي دلته رالوي شوي یو او دا زمونږ غر دی. دلته به مونږ راتللو یاره په دې کې به قسمه قسمه میوې کېدلې څنګه چې تاسو دا ماشومان ولیدل را میوې وخوړلې ویې وړللې. او تقریبا 2010 کې مونږ د دې ځای نه چې کومه د هجرت کلی تللي وو ریاست ته وتلي وو او دا زمونږ ډېره ښایسته خوږه علاقه ده. او یاره مونږ هم وویل چې په باجوړ کې هم سوچ وکړو مونږ ښایسته ځای به کوم وي خو ما ویل راشه دا ملګري دي د جمعې ورځ ده چکر پرې ولګو ډبر ته بوځو او د ډبر د ښکلا پې وینو د یخ چیناران ده یې نه ملګرو یخې هواګانې لګېږي او بس ټول ملګري او ډېر خوند کوي او ډېره مزه کوي. شازیبه دا راته ووایه که نه چې تاسو لکه غواګانې دلته غره ته راویشتلي دي څراولي دي او که نه دي څراولي؟ هو یاره هغه وخت کې تقریبا زه د 11-12 کالو ما دې غره ته مونږ راتلو خپل مال څاروي هم دلته راوستلو هغه به دلته څر کاوه او بیا چې کومه دی نو سهار به م راوسته او هغه یو ښایسته ژوند و یاره خو بس ماشومتوب و تېر شو هغه وخت او اوس هم یاره زمونږ ډېره ښایسته علاقه ده ځکه چې مونږ ورته چکر راولګوو تاسو په خپله یې نه کتی شئ. دا غټ چیناران ولاړ دي دا ملګري دي ناست دي دا زموږ ابوبکر صاحب ناست دی هغه چې کومه دی عمیر صاحب دی راحت صاحب دی مراد دی طلحه قاري صاحب دی بس ټولو ملګرو چکر را لګولی دی. بلکل یقینا چې ډېره ښایسته علاقه ده ډېره زړه راښکونکې علاقه ده ډېر ښایسته د ښکلا ډک ویو راوړي. شازیب صاحب دا راته ووایه چې تاسو به کله دلته د لکه غره ته به م غوا راویشتلې دلته د څرولو دپاره نو د خوراک به م څه بندوبست و د خوراک به م څنګه چل کوو په غره کې بیرته به کور ته کوځېدی که نه د کور نه به م ځان څه څه د خوراک سامان راوړو؟ هغه که دلته تا ته زه ووایم نو د 2008 او اوس 2000 کې نو 14 کاله پکې وته موږ به د ځان څه روټۍ رااخیستې وه کله به م پیاز رااخیستي وو کله به م ګوړه رااخیستې وه دلته به رالو په دې غرونو کې به واورې کېدلې یاره ښایسته ښایسته واورې به کېدلې دا غرونه به د واورو ډک وو او نوره ښایسته علاقه ده موږ به چې کله دلته کې راتللو نو موږ به د خوراک سامان د ځان سره راوړو. ښه د خوراک سامان به ځان سره راوړو. دا راته ووایي چې دا میوه چې کومه اوس دلته وه دا کورې دا ستاسو د اوسېدو نه مخکې و که نه وروسته پکې خلکو لکه نال کلي دي؟ یاره دا چې کومه دی که نه نو دا ډېر پخوانی دی که نه تقریبا د 2000 نه مخکې خلک وایي چې دا کورې په دې غره کې شوی دی او د هغه وخت نه په دې غونډ غر کې دا کورې راخور شوی دی او دا ماشومان تاسو ولیده دا بالټي ډکلي د کورو او دا یې ویوړلو نو دا کورې خو چې کومه دی د دې غره میوه ده او په دې ټول غر باندې چې کومه دی دا میوه خوره شوې ده. دا کورې داسې شی دی که نه چې دا وخورې که نه نو دا مکمل ایله دومره سیوا کوي لکه په دې کې ډېر زیات چې کومه دی که نه پروټین دی په دې کې او ډېر ښه خوراک دی او ډېر خلکو ته په سیل راځي په چکر باندې راځي دا کوري چې کومه دی خوري او دا ډېره خوږه او ښایسته میوه ده او که اکثر تاسو خیال وکړئ په روژه کې زموږ په بازارونو کې د دې نه جوس هم سازېږي بلکل او هغه هم خرڅېږي که نه نو لکه دا ډېر زیات خلک خوښوي او ډېر په مینه او په دغه باندې دا خوري او شربت یې څکي. دا راته ووایه چې په دې غره کې غوزان شته دی؟ یاره په دې غره کې چې کومه دی نو کوري به کېدلو په دې کې به کور کېدلو په دې کې به چې کومه دی پیرګي کېدله کوم چې په سیړو کې کېږي بلکل او د دې یخ یخې چینې دي موماڼې به ورته موږ ویلې هغه به پکې کېدلې نو په دې کې به ډېر ښایسته خوراکونه کېدلو او ډمبره دلته اوس د ماشومانو څه موږ ولیده په دې لاره کې ډمبره پکې هم دلته خپله کېږي نو دې کې ډمبره هم کېږي او نور چې کومه دی قسمه قسم میوجات به دې کې کېږي که نه او ډېر لوی غر دی که نه نو دا په یو ورځ کې کتی هم نه شي بلکل دا چې ګورې که نه 4-5 ورځې به نه اخلي لکه دا ډېر لوی غر دی موږ چې کوم روان شو که نه ډېر ټیم ولګېد ته ښه که نه چې ډېر مزل هم وکړو دا ملګري ټول ستړي شوي دي والله څوک په یو ځای کې دما چې څوک په بل ځای کې. شازیب صاحب ډېره مهرباني د وخت راکولو ډېره مننه چې وخت مو راله راکړو. ملاویږو په بله ویډیو کې د هغه پورې موږ راکړو اجازه د لوی الله په لوی امان.